د الانعام مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان شپږمه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 115 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 138 آیت څخه اوري وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وای دا څاروي او دا کښت ممنوع دي دا یوازې هغه خلک خوړلی شي چې مونږ په هغو باندې خوړلو غواړو په داسې حال کې چې دا بندیز هغوی له خپله ځانه لګولی دی بل ځینې څاروي دي چې پر هغو باندې سپرلي کول او پیټی وړل حرام کړی شوي دي او ځینې څاروي دي چې پر هغو باندې د الله نوم نه اخلي او دا هر څه هغوی پر الله باندې افترا کړې ده ژر به الله دوی ته د دې دروغو جوړولو مجازات ورکړي وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم او وای څه چې د دې څارویو په ګیډه کې دي دا په ځانګړي ډول زموږ د نارینهو لپاره دي او زموږ پر ښځو باندې حرام دي خو که مړ وي نو دواړه د هغه په خوړلو کې شریکېدای شي دا خبرې چې دوی غوټه کړي دي د دې مجازات به الله دوی ته ورکړي بېشکه هغه حکیم او له ټولو خبرو نه خبر دی قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين په باوري توګه هغه خلک زیانمن شول چې خپل اولادونه د جهالت او ناپوهۍ په اساس ووژل او د الله ورکړې روزي په الله باندې په دروغو تړلو سره حرام وګڼله په یقیني ډول هغوی ګمراه شول او هیڅکله هغوی له سمې لارې میندونکو څخه نه و وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين دا همغه ذات دی چې په ځمکه خپاره او د ونو مخ پورته باغونه او د خرماو ونې پیدا کړي کښتونه یې زرغون کړي چې له هغو څخه راز خوراکي مواد په لاس راځي د زیتون او د انارو ونې پیدا کړي چې د هغو میوې په رنګ څیرمه او په خوند کې بیلې وي د هغو له پیداوارو نه وخورئ چې کله میوه ونیسي او د الله حق ادا کړئ چې کله فصل وریبئ او له حده تیری مه کوئ چې الله له حده تیری کوونکي نه خوښوي ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين او هماغه ذات دی چې له څارویو څخه یې ځینې داسې پیدا کړي دي چې له هغو څخه د سپرلۍ او پیټې وړلو کار اخیستل کیږي او ځینې داسې هم چې د خوړلو او هوارولو لپاره پکاري له هغو شیانو څخه وخورئ چې الله در په برخه کړي دي او د شیطان په پله مه ځئ چې ستاسې ښکاره دښمن دی 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين دا اته نرو ښځې دي 2 د میږو له نوې نه او 2 د وزو له نوې نه ای محمد صلی الله علیه وسلم
له دوی نه پوښتنه وکړه چې الله د هغو نره حرام کړي دي که ښځې یا هغه بچي چې د میږو او د وزې په ګېډه کې وي د علم سره سمې ماته راوښیي که تاسې رښتوني یاست ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين او همدغه راز دوه د اوښ له نوې نه او دوه د غوایي له نوې نه دي پوښتنه وکړه د دوی نر خدای حرام کړي دي که ښځې یا هغه بچی چې د اوښ یا غوا په ګېډه کې وي آیا تاسې په هغه وخت کې موجود وئ چې الله د هغو د حراموالي حکم درکړی و نو له هغه چا نه به بل لوی ظالم څوک وي چې د الله لوري ته د دروغو وینا منسوب کړي تر څو چې له علم نه پرته خلکو ته غلطه لارښوونه وکړي په باوري توګه الله دغه راز ظالمانو ته سملداره نه ښیي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه کومه وحی چې ماته راغلی ده په هغې کې خو زه کوم داسې شی نه مومم چې په کوم خوړونکي باندې حرام وي مګر دا چې هغه مرداره یعنې خپله مړ شوی وي یا توی شوي وینه وي یا د خوږو غوښه وي چې هغه ناپاکه ده یا فسق وي چې د الله د نوم د اخیستلو پرته ذبح کړی شوی وي نو څوک چې د اړتیا په حالت کې له دغو شیانو څخه کوم شی وخوري پرته له دې چې هغه د نافرمانۍ اراده ولري او پرته له دې چې د اړتیا له اندازې څخه زیاتی وکړي نو په دې کې شک نشته چې ستا رب له تېرېدنې څخه کار اخیستونکی او رحم کوونکی دی وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون او کوم خلکو چې یهودیت غوره کړ پر هغو باندې مونږ ټول نوکانو والا ځناور حرام کړي او د غوایانو او پسونو وازده هم له هغې نه پرته چې د هغو په پښتیو یا د هغو په کلمو یا په هډوکو پورې نښتي وي دا مونږ د هغو د سرغړونې سزا هغوی ته ورکړې وه او دا څه چې مونږ وایو بیخي رښتیا وایو فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين اوس که هغوی تا دروغجنو ګڼي نو ورته ووایه چې ستاسې د رب د رحمت لمن ارته ده او له ګناهکارانو څخه د هغه د عذاب مخه ګرځول کېدی نشي سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون دا مشرکان بس تاسې د دې خبرو په جواب کې ارومرو وایي چې که الله غوښتلی نو به مونږ مشرکان شوي وو او نه به زمونږ پلار نیکه او نه به مونږ کوم شی حرام ګڼلی د همدغه راز خبرو په جوړولو له دوی نه مخکې خلکو هم حق ته د دروغو نسبتونه کړي وو تر دې پورې چې په پای کې زمونږ د عذاب خوند وڅاکه
دوی ته ووایه آیا له تاسې سره څه علم شته چې هغه موږ ته وړاندې کړی شي؟ تاسې خو صرف په ګمان روان یاست او ځانګړې انګېرنې کوئ. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. بیا ووایه ستاسې د دې سند په مقابل کې حقیقت ته رسېدلی سند خو له الله سره دی. بېشکه که الله غوښتي وای نو تاسې ټولو ته به یې لارښوونه کړې وه. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. دوی ته ووایه چې خپل هغه شاهدان راولئ چې د دې خبرې شاهدي ووایي چې الله دا شیان حرام کړي دي. نو که هغوی شاهدي ووایي نو ته له هغو سره شاهدي مه وایه او هیڅکله د هغو خلکو په غوښتنو پسې مه ځه چې هغوی زموږ آیاتونو ته د دروغو نسبتونه کړي دي او له آخرت نه منکران دي او نور له خپل رب سره شریکوي. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ای محمده دوی ته ووایه چې راشئ زه تاسې ته اورم چې ستاسې رب پر تاسې باندې څه بندیزونه لګولي دي. دا چې له هغه سره څوک مه شریکوئ، له مور او پلار سره ښه چارچلند وکړئ، خپل اولاد د مفلسۍ له ویرې مه وژنئ، موږ تاسې ته هم روزي درکوو او هغو ته به یې هم ورکړو. او فواحشو یعنې کبیره ګناهونو ته مه ورنږدې کیږئ او هغه نفس چې الله هغه محترم ګرځولی دی مه وژنئ مګر په حق سره. دا خبرې دي چې د دې لارښودنه هغه تاسې ته کړې ده. تاسې باید له پوهې او ادراک نه کار واخلئ. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. او دا چې د یتیم مال ته مه نږدې کیږئ مګر په داسې توګه چې ډیره غوره وي تر دې پورې چې هغه د خپل رشد سن او عمر ته ورسیږي او په طول او پیمانه کې پوره انصاف وکړئ. موږ په هر چا باندې د مسؤلیت همغومره پیټه ایږدو څومره چې د هغه په وس کې وي او کله چې خبره کوئ په عدالت سره یې وکړئ که معامله د خپل خپلوان هم وي او له الله سره تعهد پوره کړئ. د دې خبرو ښوونه تاسې ته الله کړې ده په کار ده چې تاسې نصیحت ومنئ. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. دغه راز د هغه لارښوونه دا ده چې همدا زما سمه لاره ده نو تاسې په همدې باندې لاړ شئ او په نورو لارو باندې مه ځئ چې هغه به تاسې له هغې لارې واړوي تیت پرک به مو کړي. دا د هغه هدایت چې ستاسې رب درکړی دی په کار ده چې تاسې له انحراف څخه ځان وژغورئ. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. بیا موږ موسی ته کتاب ورکړی و چې پر ښه چلند غوره کوونکي انسان باندې د نعمت بشپړول او د هر ضروري شي تفصیل او له سره تر پایه هدایت او رحمت
او د دې لپاره بني اسرائیلو ته ورکړی شوی و چې ښایي خلک له خپل پروردګار سره په یو ځای کېدو ایمان راوړي. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. او په همدې ډول موږ دا کتاب نازل کړی دی له برکته یو ډک کتاب، نو تاسې د دې پیروي وکړئ او د تقوا کړنچاره غوره کړئ، لرې نه ده چې پر تاسې رحم وشي. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. تر څو چې دا ونه وایي چې کتاب له موږ نه پخوا دوو ډلو یعنې یهود او نصارا ته نازل شوی او موږ د هغو له لوستلو بېخبره وو. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. او اوس تاسې دا پلمه هم نشئ کولی چې که پر موږ باندې کتاب نازل کړی شوی وای نو موږ به له هغو نه ښه هدایت میندونکي وو. تاسې ته ستاسې د رب له لوري نه یو روښانه دلیل هدایت او رحمت راغلی دی. اوس به له هغه چا نه بل غټ ظالم څوک وي چې د الله آیاتونه دروغ وګڼي او مخ ورڅخه واړوي. کوم کسان چې زموږ له آیاتونو څخه مخ اړوي موږ به هغوی ته د دې مخ اړونې په مجازات کې ډیره بده سزا ورکړو. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. ایا اوس خلک دې ته سترګې په لارې دي چې د هغوی مخې ته پرښتې راشي ودرېږي، یا ستا رب په خپله راشي، یا ستا د رب ځینې څرګندې نښانې ښکاره شي. په کومه ورځ چې ستا د رب ځینې مخصوصې نښانې را څرګندې شي بیا به یو داسې چاته د هغه ایمان هیڅ ګټه ونه رسوي چې مخکې ایمان نه وي راوړی یا یې په خپل ایمان کې څه نیکي نه وي ګټلې. ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې ښه نو تاسې سترګې په لاره اوسئ، موږ هم انتظار باسو. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. کوم خلکو چې خپل دین ټوټه ټوټه کړل او ډلې ډلې شول په یقیني توګه له هغو سره ستا هیڅ اړیکه نشته. د هغو معامله الله ته سپارلې ده، همغه به هغوی ته وښیي چې هغو څه کړي دي. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. څوک چې د الله حضور ته له نیکۍ سره راشي د هغه لپاره 10 چنده ثواب دی، او څوک چې له بدۍ سره راشي هغه ته به همغومره بدله ورکړی شي څومره چې هغه قصور کړی دی، او په چا باندې به ظلم ونه کړی شي. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اے محمد صلی الله علیه وسلم ووایه زما رب په یقیني توګه ماته سمه لاره راښودلې ده، بیخي صحیح دین چې په هغه کې کوم کوږوالی نشته. د ابراهیم مسلک چې هغه یو لوري ته په متمایل کېدو غوره کړی او هغه له مشرکانو څخه نه و. قل
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ویا زما لمونځ زما د عبادت ټول مراسم زما ژوند او زما مرګ هر څه د الله رب العالمین لپاره دي چې د هغه هیڅوک شریک نشته. د همغه امر ماته شوی دی او تر ټولو لومړی د اطاعت سره ټیټونکی زه یم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ویا آیا زه له الله نه پرته کوم بل رب ولټوم په داسې حال کې چې همغه د هر څه رب دی. هر څوک چې څه ګټي د هغه مسؤل هغه پخپله دی. هیڅ پیټی پورته کوونکی د بل پیټی نه پورته کوي. بیا ستاسې ټولو د خپل رب لوري ته ورګرځېدل دي. په هغه وخت کې به هغه ستاسې د شخړو حقیقت تاسې ته دروښیي. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ما ذات دی چې هغه تاسې د ځمکې خلیفګانو ګرځولی او له تاسې نه ځینو ته د ځینو نورو په مقابل کې ډېرې لوړې درجې درکړي تر څو تاسې ته یې چې څه درکړي دي په هغه کې په تاسې باندې ازمویښت وکړي. بېشکه ستا رب په سزا ورکولو کې هم ډېر چټک دی او ډېر بخښونکی او رحم کوونکی هم دی.